السلام علیکم د رهبر ټي وي درنو کتونکو لیدونکو په سلامونو په نیکو هیلو ملمنځم. عبدالله ظهیر یم دوستانو. نن را سره په خپرونه کې ګل او تکړه شاعر ښاغلی سرور خان سرور صاحب میلمه دی. سرور خان سرور صاحب په 2009 کال کې فکر کوم 2008 کې د پښتو شعر ادب جولۍ ته یو کتاب هم ډالۍ کړی دی د راځه جزو جانانه په نوم باندې. دوستانو د سرور خان سرور صاحب نه به شعرونه درورو او د هغه یو ډېر مشهور نظم چې په نړۍ کې چېرته هم افغانان دي پښتانه دي هغو ته پکې یو میسج پروت دی د خپل وطن د بیا راتګ د بیا رغونې دپاره چې پکې ټولې خبرې شوي دي هغه به تاسو د سرور خان سرور صاحب د خولې نه اورئ. حاجي صاحب سرور خان سرور صاحب په خپرونه کې درته ستړي مه شوی یم، په خیر راغلی. مننه ظهیر جانه، سلامونه نیکې هیلې تا ته هم ډېره مننه او د رهبر ټي وي ټولو کارکوونکو نه ډېره مننه کوم چې موږ ته دا وخت راکې موږ یې د دې جوګه وګڼلو چې تاسو سره خپل شعرونه شریک کړو. ډېره مننه حاجي صاحب. هغه 2 شعرونه خو دې ما ته یاد دي چې دلته په خیمو کې سوځېدلي یو، هلته په لمبو کې سوځېدلي یو، خلک وایي اور مري په اوبو باندې، مونږ خو په اوبو کې سوځېدلي یو. حاجي صاحب که نور کوم شعرونه راوړي هغه نظم به هم درنه اورو. مننه ظهیر جانه، خو نظم به درته واورم او د نظم نه مخکې به 2 بیتونه درته واورم تاسو په اجازې سره چې ګلونه مړاوي دي بلبل خفه دی، ګلونه مړاوي دي بلبل خفه دی او چغې وهي چې مانه ګل خفه دی، راځئ چې موږ ورته په جمع ورشو هر یو افغان پسې کابل خفه دی. او نظم درته ظهیر جان اورم، د نظم عنوان دی راځه چې زو جانانه، راځه چې زو جانانه، نور خپل وطن ته لاړ شو، نور خپل چمن ته لاړ شو، بېګا مې خوب لیدلی چې خپله تللی ومه، زه د وطن کوڅو کې ښه ګرځېدلی ومه، هر خوا وطن په وینو سور لمبېدلی پروت و، زما د ورونو غوښې خورې ورې پرتې وې، د چا سرونه پراته د چا تنې پرتې وې، هر یو دیوال د وطن لکه غلبیل سوری و، په تیندکونو باندې تر کلي ورسېدم. ما وې په چغو چغو زما جونګړه څه شوه، هغه چوتره چرته ده، هغه چنار چرته دی چې ماشوموالي کې زه تل زنګېدمه پکې، غټه ونه د توت سره د ټاله نه وه، زمونږ امام چې پکې مونږ ته سبق ویلو هغه مسجد شهید و، محراب ما جانانه په خوب کې وران لیدلی، هغه د خوړ په غاړه ښکلې چینه زمونږه، اول اوبه وې پکې اوس پکې وینې راتلې. هغه د خوړ په غاړه ښکلې چینه زمونږه، اول اوبه وې پکې اوس پکې وینې راتلې. هغه د خوړ په غاړه ښکلې چینه زمونږه، اول اوبه وې پکې اوس پکې وینې راتلې، چې بلبلانو سحر چرته نارې وهلې، هغه ګلشن تالا و پرې ټپوسان ګرځېده، په زوره زوره چغې زما له خولې وختې. ما وې زما وطنه ای د دادا وطنه، ای د بابا وطنه، دا په تا څه شوي دي، دا ظلم چا کړی دی؟ د یو کندر نه په ما داسې آواز وشو چې واوره زما بچیه، ته خو پردي وطن کې پردی محل جوړوې، خو ستا جونګړه پردو خاورو کې خاورې کړله، دا ستا مشرانو خو زه مدام په خپلو وینو تازه ساتلی ومه، هر چا نه ښکلی ومه، زه نازولی ومه، نن چې دا ستا نمبر دی غیر وایي دا کندر دی، ستا خو په خیال کې یو ځل نه راځم کال کې یو ځل، خو زه په تمه یمه چې ته به کله راځې. ستا خو په خیال کې یو ځل نه راځم کال کې یو ځل، ستا خو په خیال کې یو ځل نه راځم کال کې یو ځل، خو زه په تمه یمه چې ته به کله راځې، بیا به چوتره جوړوې، بیا به چنار نالوې، بیا به د توتو ونه کې خپلو بچو دپاره د مینې ټال جوړوې، بیا به ګلونه کرې، بیا به ګلشن جوړوې، وایي سرور ملګرو په چغو چغو بېګا خوب نه راپورته شومه، ما وې راځه جانانه نور خپل وطن ته لاړ شو، نور خپل چمن ته لاړ شو. ډېره مننه ظهیر جانه، کور ودان. ډېره زیاته مننه سرور خان سرور صاحب ستاسو نم. درنو لیدونکو خدای دې وکړي چې د سرور خان سرور صاحب د دغه نظم نم خوند اخیستی وي او یو غږ پکې زمونږ د افغانانو دپاره پروت دی. زما هم یو خواست دی چې په نړۍ کې چېرته هم افغانان دي، په نورو هیوادونو کې استوګنه هم ضروري ده، په د نور هیوادونو خلک زمونږ په هیواد کې استوګن دي، خو دا ده چې د خپل وطن خیال، د خپل وطن د آبادۍ، د خپل وطن د بیا رغونې خیال د خپل زړه نه هېڅکله مه وباسئ. چې بل شاعر در سره مېلمه کوو تر هغې پورې د الله په امان.